سونای بخار وایي د بخار خونه ده ویکس مرته د ویکس خونه مرته ویلی شو صدې کې بخار تولیدېږي او ویکس لري. قدرمنو لیدونکو نو دغه کوټه چې ده ډېره سخته ګرمه ده، یعنې که دغه دروازه ور خلاصه کړې بیخي داسې یو حرارت ورڅخه راوځي چې دا کوم فیس یې هلته مشتریان تحویلوي، دا کوم خدمات چې دلته دي دا هم په یوه فیس کې شاملېږي که به یې بیا ځان ته پیسې درکوي. قدرمنو لیدونکو موږ غزني ولایت کې د پارک ابي امپراتوري غزنویان ته راغلي یو، نو که تاسې ورته ځیر سئ په ویډیو کې همدا برخه د همدې سونا د ریسپشن برخه ده. کله چې تاسې راځئ دلته به معلومات ترلاسه کوئ او همدارنګه خپل فیس به تحویلوئ. کله چې دلته فیس ورکړئ هغه وروسته بیا راځئ دغې بلې غرفې ته او دلته تاسې لپاره کالي ګانچې او همدارنګه نور کوم د اړتیا وړ وسایل چې دي هغه تاسو ته په همدې غرفه کې درکول کېږي. مدیر صاحب محترم دغه ماشاءالله دلته ډېرې زیاتې المارۍ تر سترګو کېږي، نو دلته به خامخا د کوم کسان چې سونا لپاره راځي هغه خپل لباسونه دلې خوندي ساتي که نه؟ دا بخش زموږ دی دا د راښکنو بخش دی. په دې بخش کې زموږ کله چې مشتریان راځي هلته به خپل لباسونه تبدیلوي او دا صندوقونه چې دي د غونډ کمپیوټري سیستم دي، سلاکرونه لري څه تر څو د دوی کوم وسایل چې دي په ښه توګه د هغې ساتنه موږ کوو. دلته به خپل لباسونه او شیان دي، دلته به یې غونډ شیان څاغوسو بس دننه ځي داخل د حوض محیط. ډېره مننه. او دا سیستم بیا څنګه مثال دا لاکرونه لري چې کمپیوټري لاکرونه دلته به خپل لاکر ایږدي خپل لاکر به کمپیوټر سیستم څه تر څو دوی هغه سکیورټي هغې ډېر پورته ده. بالکل برخه ده که نه؟ دا د شاورو برخه ده چې دلته زموږ هېوادوال کولی شي دلته د خپل شاور واخلي. دا برخه ښه منظمه او مجهزه برخه ده. ګرمې اوبه هم لري او یخې اوبه هم لري، سړې اوبه هم لري. مثلا د هر کال په هر سیزن کې دوی کولی شي څه د ګرمې اوبو ته زړه کېږي، ګرمې کې یخې کېږي. نو وروسته د دې نه چې دوی شاور واخیسته دوی کولی شي څه د حوض محیط ته دننه شي. کله چې یو کس راغلی که نه او دی تر دې ځایه پورې راورسېدو دلته باید دی نور کوم کارونه ترسره کړي؟ مستقیما باید حوض ته ولاړ سي او که دلته نورې برخې هم شته د حوض داخل کې؟ کله چې زموږ هېوادوال راغله شاور واخیسته محیط د حوض ته ننوځي کوم د سوناو د حوض او آبادي اصول چې دي زموږ ګران هېوادوال کولی شي چې د دې جنه ادامه ورکړي. دوی ته ښه دا دی سوال دوی د سونا یې خشک یا وچ خونې ته ورشي ځکه چې هلته حرارت ډېر دی، تقریبا ستندرد تر 70 درجو پورې ګرمایش ډېرې تر څو د دوی بدن عضلې غون نرمې سي. که مثلا دوی لمبا ته ځي دوی کوم عضلې شخې پاتې نیسي دوی ته ضرر ونه رسوي. نو د ویکس یا مثلا د وچه خونه مخکې ده، وروسته د هغې نه دوی کولی شي بیا سونای بخار ته لاړ سي، نو دې ته دوی ډېر ښه راځي. یعنې د سونای بخار او ویکس خونه چې ده دا لازمي دي که نه؟ لازمي په دې ورته ویلی شو چې ځکه چې باید بدن د سړي بیخي ورته آماده سي او نور د ویکس خونه چې ده دا نورې ګټې هم لري. د کوم ویکس دې کې مونږ اچوو دا معیاري ویکس دی، د مثلا د دماغو مثلا د هغه ځینې مشکلات چې په هغه طبي بخش ملګري شاید معلومات ولري دوی دماغونو لپاره دوی مثلا د استشمام برخه کې دوی ډېر ورته فایدې لري چې دوی ذهن اراموي. ډېره مننه. دا مساج خونه هم فعاله ده که غیر فعاله ده؟ دا د مساج خونه ده. مدیر صاحب محترم نو همدا هم د همدې سونا مساج خونه ده که نه؟ دا مساج خونه نو ده. څرنګه ډېر کسان دي له مساج سره ډېره لیوالتیا لري که نه چې د دوی بدن باید ښه مساج سي، نو دلته د مساج لپاره تاسو کوم خدمات لرئ؟ زموږ مساج څه دی؟ مساج فول باډي سیستم ده. مثلا فول باډي مساج دوی ته ورکول کېږي چې دوی ډیوریشن وخت دی 3 کټګوریانو کې 20 دقیقو دی، 40 دقیقې دی او ساعته مساج دی. هغه د مشتریانو په خواښه دی، 20 دقیقې غواړي 40 دقیقې یو ساعت. نو زموږ مساجر څه دی؟ دا فزیوتراپیست دی چې مثلا مسلکی دی، کوم معیاري زموږ هر څه په معیار برابر دي دلته انشاءالله تعالی د معیار نه هېڅ ښکته نشته. بالکل مننه. او مدیر صاحب بله پوښتنه چې له ما سره پیدا شوله دا کوم فیس یې هلته
مشتریان تحویلوي دا کوم خدمات چې دلته دي دا هم په یو فیس کې شاملېږي که به یې دی بیا ځان ته پیسې درکوي فقط د هغې فیس کې مساج خونه نشته نور هغې فیس باندې غون خدمات دي د مساج خونه یا مساج څه دی د دې علیحده فیس دی 20 دقیقې 200 افغانۍ دی 40 دقیقې 400 افغانۍ دی یو ساعت 600 افغانۍ ډېر ښه او دلته خو بیا نالۍ چې اواریږي دلته نه اواریږي ورته اماغون هر څه په معیار برابر دي ډېر ښه ډېره مننه پروګرام درځو یو خاطر دا نورې خونې به وګورو مهرباني قدرمنو لیدونکو نو دغه کوټه چې ده ډېره سخته ګرمه ده یعنې که دغه دروازه ور خلاصه کړې بیخي داسې یو حرارت ورڅخه راوځي چې یعنې بیخي ګرمه کوټه ده مدیر صاحب دا کوم لږ تشریح کړئ لیدونکو ته دا وروره دا سونای خشکه وچ خونه ده څه دی کې خاص لرګي استفاده شوي دي تر څو اما شروع کې مې ویلې چې دا د بدن د نرمښت لپاره ډېر ښه ځای ده چې د دوی عضلات نرم شي دا د خپل نه په معیاري درجه لري چې باید د کوم سانتیګریډ کې د دې هوا اوس خو موږ تاسو لباسونه اغوستي دننه نو چې چیر د اوبازي لباسي بیا ډېر سړي ته خوندور تمامېږي نو دا خونه څه ده د همدغې د عضلاتو نرمښت لپاره او د ذهن آرامښت لپاره ده ذهن د آرامښت لپاره ده او دلته بیا له کومو امکاناتو څخه استفاده شوې ده کوم وسایل کار شوي چې دا خونه یې ګرمه ساتلې ده دا خونه څه ده د دې خپله د ماشینري سیستم څه ده د هغې سټرکچر دا مثلا حرارتي برخه لري چې د حرارت په واسطه باندې هغې کې مونږ خام مواد سوځو یا تیل یا مثلا یا زغالي هغه خپله ماشینري سیستم لري او بالکل او دلته تاسو ته اندازه معلومیږي چې د حرارت درجه یې څومره وي باید هلته ټمپریچر اندازه شته ده ورته چې باید د ټمپریچر اما هلته معیاري د کمپیوټر سیستم لري چې دا مونږ کنټرولوو ډېره مننه پروګرام خوښ اوسئ او دا خو به داسې کوم قوانین نه لري چې ځینې کسان باید دلته ولاړ شي ځینې کسان ولاړ او قوانین چې د دې دي اکثرا باید داسې خلک دي چې د هر چا د ذهني ځانګړتیا فرق کوي مثلا بدن بعض خلک دي د ګرمي ډېر طاقت لري ډېر بعض ګرمي سره اساسه اما ستاندارد 15 دقیقې دي چې 15 دقیقې باید سړی دلته تېرې کړي 15 دقیقې اضافه وخت باید دلته تېر کړي ځکه چې ډېر ګرم هوا سي د فشار باندې فشار راوړي او فشار ټیټېږي فشار ټیټېږي او بل دغه اتاق بیا د څه شي دلته هم داسې بیخي داسې بخار دې ته موږ سونای بخار وایو د بخار خونه ده ویکس مرته د ویکس خونه مرته ویلی شو څه کې بخار تولیدېږي او ویکس لري وروسته دې نه چې د وچو خونو نه سړی وځي بیا دلته تللی شي دا هم د دې کیفیت هم دې سره هم ګرم دی هم بخار تولیدېږي تر څو دې بدن کې هم کوم مشکلات یا مثلا کوم د نرمښت لپاره دوی غواړي د مکمل بخار سره دوی نرمښت کېږي دا ویکس دی دماغ ته هم ښه دي او د پوز او ستوني غون شیان صافوي دلته بیا څومره وخت باید پکې تېر شي دلته معمولا قوانین هم دغه غوندې ده دا ګرمه ده دا ډېره ګرمه ده معیاري ده دا خونې باید همداسې ګرمې وي د دې ډیوریشن هم ستاندارد 15 دقیقې دی هغه نور یو کس په ځانګړتیا او توان باندې دی 15 دقیقې مونږ مشتري ته ډېر وخت نه او دلته دا بخار بیا په څه شي تولیدېږي د دې دا ماشینري سیستم لري دا بخار څه ده د اوبو د هغه نه تولیدېږي د اوبو د طریق نه تولیدېږي خوښ اوسئ او بل مدیر صاحب محترم دغه کوم څه دلته جوړ شوي دا هم دا سره دا حوضچه یا دا برخه د ماشومانو لپاره ده تر څو چې زموږ ګلالي ماشومان دلته راسي دا تفریح لپاره ورته ځای دی یخمالکونه دي داسې فضا ورته جوړ شوی چې ماشومان زموږ راسي ورته ښه تمام شي ماشومانو لپاره یو ځانګړی ځای ماشومانو لپاره ځانګړی حوضچه دی بالکل او بل دلته یو څه شاورونه ښکارېږي هلته مو که نه دا شاورونه دې لپاره دي کله چې زموږ ملګري هیوادوال دې وچ خونې ته ځي یا سونای بخار ته ځي هغوی باید لازمي ده چې دلته شاور واخلي وروسته د نورو برخو نه استفاده وکړي په څه خاطر ځکه چې هلته د دوی بدن حرارت کوي خولې کېږي د دوی بدن که چیرې دوی داسې مستقیما د هغې اوبو کیفیت د بین نه دي دوی باید اول ځان دلته ښه پاک صفا شاور واخلي وروسته د هغې نه کوی چې زموږ نورو خدمات نو کله چې دلته تاسو راغلی د هغې خونو نه جکوزي یا بسارت کې به ځان واچوئ بدن آماده سي
وروسته د هغې نه تاسو زموږ هېوادوال کولی شي چې زموږ لوی هاوس ته ورشي او په آخر کې جکوزي آب ګرم څه ده دا د دې فایده دا ده چې د بدن غونډه ستړیا وي خستګي یعنې دا رفع کوي له منځه وړي. ډېره مننه. زه مدیر صاحب د حوض هم یو څه تشریح کوم. مهرباني حوض هم یو څه تشریح کوم. مدیر صاحب د حوض په اړه هم زموږ لیدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ. عمومي حوض همدغه برخه یې څومره ژوره ده، ورو ورو به مخته ولاړ شو هغه برخه به یې هم تشریح کړئ. زموږ لوی هاوس څه دی دا دې خوا نه شروع کېږي په هغې خوا ختمېږي دې جنه 1.5 مترو نه اندازه شروع کېږي د اوبو. کوم ملګري هېوادوال څه مثلا ډېر اوبو کې نشي لامبېدی دا ساحه هغوی ته مشخص شوی ده. نو را کوم هېوادوال چې زمونږ مسلکي دي په لامبو پوهېږي هغوی کولی شي ژور خواته 1.5 متر نه د دوی اندازه شروع کېږي. 1.5 متر 1.5 متر نه. مدیر صاحب کله داسې وخت راغلی دی چې داسې یو پېښه رامنځته شوې چې مثال د اوبو په منځ کې یو څوک غرق شوی وي یا مثال یو څوک بېهوښه شوی وي، داسې پېښې سره کله مخامخ شوي یاست که نه؟ بعضې پېښې داسې شوي دي دلته په دې خاطر بیا موږ 3 مجرب پرسونل لرو چې هغه اوبازان دي. دوی غونډه اولمپیک د خوا نه رسمي جوازونه لري. دوی ته هغه کسان دي چې د افغانستان ملي ټیم کې دوی عضویت لري، دوی لوبې کړي د افغانستان په سطح باندې. د دې ترڅنګ چې دوی دلته دي تر څو څوک مثلا چاته لامبو زده ني مشکل پیدا کیږي دوی ټیچینګ هم ورته کوي، هغه ټریننګ هم کوي چې تر څو زموږ کوم هېوادوال غواړي چې لامبو په مسلکي ډول زده کړي موږ هغه خدمات هم هغوی ته لرو. بالکل ډېره مننه خوښ اوسئ. او تاسو ویل مدیر صاحب چې هغه مخکې ساحه چې دلته بیا د اوبو ژوروالی نور هم اضافه کېږي هغه ساحه نور هم ژوروالی ډېرېږي تقریبا داسې ووایو نور 1.5 متر نه شروع کېږي څومره چې مخته راځي د اوبو اندازه ډېرېږي آخرین اندازه یې تر 3 او 3.5 متره پورې رسېږي. او دغه د حوض اوبه په څومره وخت کې بدلوئ تاسو؟ د هر اوسې که څه په افغانستان کې که څه خارج کې دوی ځان یو سیکرټ لري یا راز لري د دوی د اوبو کیفیت ښه والی پسې کې دی. زمونږ تخلیه څه دی هفته په هفته باندې دی. هفته په هفته باندې بیا دا اوبو د خپل ځان نه خاص موادونه لري چې دا غواړو مونږ د بهرني هېوادونه واردوو دواګانې لري چې هغه مثلا اوبو ضد عفوني کوي کوم میکروبونه چې اوبو کې باکتریاوې وي هغه د هغې دوا په واسطه باندې مونږ د بین نه وړو یعنې هر شپه د اوبو کې مونږ دوا استفاده کوو. ډېره مننه. او دا کوم درمل یا دوا چې تاسو د دې په اوبو کې کاروئ دا خامخا یو څوک ځي او بازي کوي دغه اوبه یې مثال چیرېږي معدې ته ځي که نه مثال له سترګو سره تماس نیسي د جل سره تماس نیسي دغه بیا د انسان جل د سترګو یا داخل معدې ته کوم زیان خو به نه رسوي. دا هر څه مثلا اندازه او لیمټ لري. دا کوم استاندارد شی چې مثلا موږ دلته استفاده کوو کله د دوا یو خو بیا د موږ دا اوس دا د خپل فلټر لري فلټریشن لري چې دا اوبو په جریان کې اچوي. کله چې دا دوا په دې کې اچول کېږي دا کوم میکروب شیان چې د غونډو اوبو په سطحه کېني لاندې تر اوبو تر لاندې ځي بیا د دې محیط مونږ خاص وسایل لري هغې په طریقه هغه پاکېږي کله چې فلټر شي تر څو دوی خپل نه مشخص ټایم لري ساعت ټایم پوره شي بیا مونږ خپل هېوادوال ته اجازه ورکړو ستاسو د اوبو نه نو انشاءالله تعالی هغه کوم مواد چې مونږ استفاده کوو که چیرې غیر سی یا مثلا وطنوال ته تاوان ورسوي هغه مونږ نه استفاده کوو. بالکل ډېره مننه. ډېر څه خوښ اوسئ. که چېرته داسې مسافر مثال راسي د شپې ناوخته وغواړي چې همدلته شپه هم وکړي بیا د شپې لپاره هم د دې امکانات شته او که نه؟ زمونږ خو فقط هغه څه ورته ووایي هوټل نه لرو چې هغوی دلته پاتې شي نو هغه سیستمونه مونږ د خپل آینده پلانو کې لرو چې دلته مونږ هغوی ته نور ځکه چې مونږ دا سرمایه ګذاري په 2 بخشو کې ده یو بخش یې خلاص شوی بل بخش پاتې چې مونږ انشاءالله نور پلانونه لرو چې جامناجه هم به جوړوو دلته د فوټسال لپاره نور ښه یو معیاري هوټل به دلته جوړوو انشاءالله تر څو چې زمونږ هېوادوال اوسې کولی چې راسي په یو محیط کې هم چکر وکړي هم لامبو وکړي هم د خپل غذا وخوري دلته ټول امکانات دلته ورته انشاءالله په پلان کې لرو. بالکل خوښ اوسئ. او مدیر صاحب دلته په سونا کې د لوبو لپاره مې څه شیان جوړ شوي مخکې که نه نو دا هم دغه د دلته کوم کسان راځي یا بازي لپاره د هغو لپاره دا هم یو ښې وسیلې دي که نه ساعت یې ورباندې تېرېږي نو له دې څخه وراخواته دلته نور څه شی باید وي همدومره امکانات به څه نه کوي؟ زمونږ خو دا فعلا دا 2 ګیمونه دي زده ته سرسرې طولاني وایي
او هغه ته یخمالک ساده یخمالک وایي کاکا دا دواړه داسې هیجاني برخې دي سړي ته هیجان ور پیدا کوي نو مونږ پلان لرو همدې ورځو کې انشاءالله تعالی دلته نوی گیم فعالوو چې د هغې نوم چالې فضایي ده هغه به انشاءالله په لنډ وخت کې فعال سي نو د مونږ کوشش دا ده چې همیشه مونږ نوښت وکړو داسې شیان د خپلو هېوادوالو ته برابر کړو چې هغه دوی ترېنه ډېر ګټه واخلي او ورته خوندور تمام سي انشاءالله دا د مونږ پلان هدف همدا ده مننه خوښ اوسئ نو مدیر صاحب دلته بیا که چېرته مثال یو کس وغواړي چې ولاړ سي مثال هوټل ته او بازي وکړي خوندور خواړه هم وخوري کومې غذاوې دلې پخوئ تاسې زموږ خو رستورانت کې بره منیو شته ده فاست فود برخه هم شته محلي غذاګانې هم شته ده بیا انشاءالله بره به منیو په ویډیو کې هېوادوال ته راوړي څه وګوري انشاءالله انشاءالله خیر مننه مدیر صاحب خیر اوسئ پاک اوسئ قدرمنو لیدونکو نو په همدې سونا کې یو بل ځوان هم کار کوي او دا یې خپله ماشاءالله یو ډېر تکړه او باز هم ده له ده سره به هم خبرې وکړو جوړ خو یې انشاءالله خیریت ده الحمدلله په خیر راغلی ډېره مننه کور مو دان ژوندي اوسئ تاسو به زموږ لیدونکو ته ځان ور معرفي کړئ نوم او تخلص هم زما نوم سمیع الله ده او تخلص مې فیضي ده دلته زه خپله لمبوزن هم یم او سرکاریګر هم یم دلته ما مسؤلیت دا دی چې څوک ډوب شي او بېنظمي وکړي موږ ورته لاره وښیو او هغه یې وکړو کاکا یعنې کوم کسان چې دلته په اوبو کې غرقېږي یعنې دا تاسې مسؤلیت دی چې باید هغه ځان ورته ورسوئ او له اوبو یې راوکوئ که نه هغه زموږ مسؤلیت دی ستونزې وژغورل شي ډېره مننه نو تا خپله اوبازي چېرته زده کړې ده ما خپله کابل کې زده کړی کابل کې که په څومره ژورو اوبو کې اوبازي کولی شئ هغه مشکل نه لري څومره ژور یې زه خپله بند امیر کې 3000 متره مې وهلی او خارجي مسابقو ته مې ورکړی دي او اوس هم د بل هفته کې له خیره انشاءالله مسابقې روانې دي ماشاءالله او بل به ته دا زموږ لیدونکو ته ووایې چې د یو بهترین اوباز راز په څه کې ده یعنې یو بهترین اوباز باید کومې ځانګړتیاوې ولري اوباز خو دومره هغه نه لري خو باید زړه ولري زړورتیا ولري څومره چې تمرکز یې په اوبو کې هماغومره زر زده کوي او باید فیزیک ولري قوت او توان ولري قوت باید ولري او فیزیک باید سم وي او چې نفر ډوب شي باید زر وباسي او سام مهمه ده که نه چې څومره تنفس نیولی شي ساه ډېره مهمه ده زه خپل هم تقریبا 80 متره لاندې اوبو تللی شم 80 متره ډېره مننه او داسې یو جالبه خاطره لري چې لیدونکو ته یې ووایې چې په کومه سیمه کې د یو کس له اوبو راښکلی او د هغه ژوند یې ژغورلی زه خپله کابل کې صلح سونا کې وم اختر ورځ وم داسې یو 3 دانې قاري صاحبان راغلل هغه برعکس و د دې سونا غوندې دروازه خوله کې ډېر اوبه وه ورته زیات اوبه بیا همداسې ننوته 3 واړه یو ځای ځان واچوه زه م بیا ولې پاتې شوم یو دقیقه مې ښه پرېښوده ځان مې واچوه 2 مې وباسه یو د بل مې پرېښوده هغه بیا مې وباسه ډېر جالبه خاطره وه 3 واړه یو ځای ډوب شوی وو دا څنګه و ژوند خو وي انشاءالله موږ همدغه دپاره دلته ناست یو چې خلک د ژوند وژغورو او د موږ مسؤلیت دی او کله د اوبو په غټو بندو کې که څوک غرق سوي د هغو د ژغورلو لپاره تللي یاست هو زه خپله 2-3 وارې دې جن هم تللی یم همدغه غزني کې هم سړی ډوب شوی او ماشوم و دا خواته او بله ورځ هغه بېچاره نو مړ شوی و خو ژوندی نه و هغه مې وباسه او سروبي کې کس ډوب شوی دې جنه ځو کله کله برابرېږي بلکل نو هغو ځوانانو ته پیغام څه ده کوم ځوانان چې اوبازي یې نه زده اوبو ته ځان اچوي هغه ځوانانو ته څوک چې لامبو زده نه دي چکر ته ځي مثلا باید ډېر احتیاط وکړي ډېر اوبو کې ونه لامبي او څوک چې ورسره نه وي بعضې لامبوزن ورسره نه وي څوک چې زده نه وي هغوی سره باید ډېر اوبو کې ډېر احتیاط وکړي څوک چې زده نه وي باید ډېر اوبو کې بیخي ونه لامبي مدیر صاحب ماشاءالله دا هم ډېره ښه ساحه ده یو خو ډېره لوړه ده یعنې دلته که څوک کینې کولی شي دغه باندې فضا هم ښه وویني که نه نو همدا فکر کوم د رستورانت برخه ده دا د رستورانت سالون دی ښه اوس دلته ملګري کوی چې خپل ډوډۍ وخوري یعنې دلته رستورانت کې بیا سرویساته خدمات دلته مشتریانو ته وړاندې کېږي د موږ خدمات د لامبو څومره د دې خدمات هم تر هغو پورې تر څو مشتریان یې دلته ښه قدرمنو لیدونکو دا هم د همدې سونا د رستورانت د برخې منیو ده نو که تاسې راسئ همدې سونا ته مخکې مدیر صاحب یادونه وکړله دلته دوی د مشتریانو لپاره زیات امکانات چمتو کړي دي نو ما چې خپله لیدنه ورڅخه وکړله ماشاءالله ډېر ښه ځای ده نو هر کله چې غزني ولایت ته راځئ نو له همدې سونا څخه حتما لیدنه وکړئ
مدیر صاحب بیا هم له تاسو څخه ډېره مننه کور ودان خوښ اوسئ زموږ لیدونکو ته د وروستي پیغام په توګه که څه ویل لرئ الله مو عزت وکړه خوشحاله اوسئ راغلی همیشه راسئ زموږ غږ زموږ کیفیت زموږ خدمات زموږ هیوادوالو سره ورسوئ نو دا تاسو موږ سره د خلکو زموږ ترمنځ یو د ارتباط پل یاستئ داسې خاص پیغام نه لرم فقط ځوانانو ته مې دا پیغام دی څه خپل کوشش وکړي خپل مثبت انرژي په مثبتو لارو باندې ضایع کړي داسې مفید تفریح وکړي